لګي ګل پاڼې ودرېږه که نه تا نه خو لا د مار خپه جوړه شوې ده او تا ته ما بله زوم ویم درځم او لالا به درولمه او ستا هغه لالا سره به د واده باره کې خبر وکړي ته څنګه یې خوښه یې ده داسې نو کوم د زه په انتظار وم ته خو رانلې نو که خیر یې نن ګورم که نه درځمه خو هغه کوږ لالا دی نه دی خو خبرې روانې وجاړې وکړې که نه نو دا خوله خوله به مې ولوالي بس خو دې ورځ به کې رانلې نو ګوره زما رشتې پسې د اسلام آباد نه هم کسان را روان دي ها واو چې د مونږ په وار راشي نو بیا تاسو پسې اسلام آباد نه هم خلک راځي زما د ګلپاڼې پسې هم خلک راځي نو دا خو زه چاله نه ورکوم دا خو په ما ډېره ګرانه ده نو داسې کار وکړه چې ته راشه وږمه پرېږده دا بتانو دا د مرغوړه ته اوس لوکې نه یې ته لوی سړی او زما لالا ګوره دا شیزونه نه خوښوي او دا چې کومه ده دا په ما ډېره ګرانه ده او زه نن ګورم خپل لالا درولمه ستا لالا سره به خبرې وکړي خو ګلپاڼې کله کله برش هم کوه که نه د دې خولې نه یې داسې بوی راوخوتو مه یې کړو چې د سپې به کې مړ شوې ډېر ښه خواره زه سهار ټوک تېز کړم تېز کې که نه په صابون باندې دا لغافونه پاکې ها اوس خو ستاسو کور رانږدې شو خو خیرنې کله کله چې کم دی نو داسې صابون هم ځان ته ښیه ښه او زه لالا سره خبره کوم ته خپل لالا سره خبره وکړه لالا راغلي زما لالا سره ها واو زه ورشه ستا هغه لالا سره لالا دې په لشت یا خورې تا خو په دې اتو کلو کې څوک نه کوي پنجاب کې دې ورکوم پنجابیانو له دې ورکو لالا ته وګوره لالا ما به زه خو ما هم رشتې راځي خو چې ته مې نه ورکوې په کور مې زړی نه څه وکړم ټول عمر به زه تاله د اوبه راچلومه ډېرې ښکلې رشتې راپسې راځي خو چې ګورم یا د به کونډي یا به رونډي یا به چې کوم دی نه نشهیي یا به ګوډي یا چې کوم دی په سترګو باندې ړوند دي سم کس خو ما ونه لیدل زه لاړه چې چای پخه که نه مېلمه راغلی دی مېلمه ته چای پخه یاره کامل صاحب غرور نه دوست به مول راغلی یم پوه شوې کله بتې لبوي کله سپي کله چرګانو او داسې کې مسلمانه کله د پردو پټو نه ګني ماتوي والله چې دې دوست به مول ته راغلی اوس هم ساره راسې وتی دی او ښکاري نه چې چېرته تللی دی داسې کار وکړه اشنا چې واده ونه وکړې داسې ډېر ظلمي سمې شوي دي ستا خبره مې خوښه شوه اشنا لیلا بیبي ګودر ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه خیر لالاګانو یاره که ګلجباره ته سهار راسې چېرته تللی وې لالا نورې کیسې پرېږدوه خو نن راته هغه جینۍ په ګودر کې ډېرې خبرې وکړې وایي تا له لالا واده نه کوي په تا باندې صرف خپل د دوکان سامان نه وړي او سوداګانې د باندې راچلي نو لالا ولې ما څه بد کړی دي ګوره ګلجبا داسې کار وکړه که نه چېرته سم ځای کې ګوته کېږده چې هلته دله رشته وکړم د خدای مسلمان هغه خو داسې خلک دی چې بس زه به درته څه ووایم چې څنګه ته یې نو داسې چنګړیان دي چنګړیان که هغه چنګړیان دي او که هر څه دي لالا ته هم ورته شو وایه چې ما له یې کره کوېده نه کي او که ما له مه نه کړه که نه زه د دې ځای کې ځان مړ کوم داسې کار وکړه که نه چې ځان مه مړ کوه اوس ځمه او د هغه جینۍ ورور سره خبره کوم ښه نه زه شرمېږم خو ما ځان ته رابوځه نه نه تا څنګه نه ما به بوځې وای دا سړی به ماشوم دی بوځم یې خو په یو شرط دا مرغابۍ دې پرېږده کېده که مرغابۍ د هغې کږي لپاره زه دا قرباني ورکولی شم کېده زه دې ځو راځئ یاره شرمېدلي یا بس ستا د لاسه ټول ګډ وډ وي خو زمانه ستا په شرم څه راځه لالا زه شرمېږم دا کې تپوس مېلمانه چا راوړ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم دا بیټي کټه څنګه مرا پیښه وکړه په دونه وخت خو تاسو ما نه وی لیدلي او نن اچانک داسې راغلی خیر شه یاره لالا تا ته ښه پته ده چې زموږ دا ورور هم زلمی شوی دی او ستا دا خور هم دېخله شوې ده زه خو وایم له دې دواړو دا رشته به وکړو ته به د دې خور نه خلاص یې او زه به د دې ورور نه خلاص یم ستاسو غوندې بېکاره خلک خو په دې کلي کې نشته او دې لوښي له به زه خور ورکومه دې خو ټوله چرګان لبئ او کله مړزان لبئ او کله مرغابتې لبئ نو دې به زما خور څنګه وساتي یاره لالا شکر وباسه چې موږ رشتې پسې رالو کني د دې مثال خو د ایراړې خرې دی قسم په خدای که څوک یې په سلو منروجو کې حسابوي تاسو دلته کې رشتې له راغلې که زما شرمول له راغلې پاسې زه نیم زیړ ورکوم د دې عبادت اړه حاجت نشته تاسو زما شرمولو له راغلي که رشتې له راغلي رشته څوک داسې غواړي او زه دې شي له رشته ورکړم دې به ټوله رسکمترې لبئ چرګان به لبئ مرغابتې به لبئ که نه زما خور به ساتي لالا ستا خبره صحیح ده زما د ورور دې ډېره بېعزتي وکړه د دې بل ملګري دې هم ډېره بېعزتي وکړه د دې جرګې د ټولو مېلمنو د ډېره زیاته بېعزتي وکړه
خو لالا تاسو چې په سود باندې پیسې ورکوئ نو هغه خیر دی تاسو چې ټول عمر د پردو خلکو حقونه خورئ نو هغه خیر دی خو که مونږ صرف د کمترو د چرګانو شوق وکړو او هغه هم یو حلال شوق دی نو په هغې ته د موږ دونه بېعزتي وکړه لالا که دا سیده ستا لاس هم درکړي که نه نو دې ته د موږ حاجت نشته زه چې دا خلک د خدای نه نه یېرېږي زه یې اډ ورکوم نه تاسو زمونږ لږه بېعزتي وکړه دا خو زه د ورور نه مجبور وم کني ستا غونته کې خلک نه دي دوی به ګزار وکوم نه ښه خفه کېږم